چې مورنۍ ژبه دې پښتو شوه دښمن مې یو دی وله نوم د خدای دی که یا تا ماپوي یا ما ماپوي یا بل ماپوي خو دومره فرق دی نن به زما واري ستا واري به سبا وي دا بل واري به بل سبا وي موږ چغې وو موږ نارې وو موږ قام راټولوو چې قامه مخفقه سئ قامه اتفاق وکړئ وله نوم د خدای وي که د خلاصون لار به دې وسته بیا د پښتون غواړلو غورځنګ به ماته وه افغانستان د چینار سره هم بدر لري افغانستان د ایران سره هم بدر لري افغانستان د تاجکستان او د ازبکستان سره هم بدر لري وهغه ته دهشتګرد نه ورسوي مګر تا له یې رسوي سوال دلته پیدا کېږي چې تا له یې رسوي ولې زموږ د وطن قوم زموږ د وطن جاسوسي ادارې خپل کار یې پرېښی دی ستا په الیکشن کې دی ګوتې وهي ستا په مځکو ستا په پراپرټۍ کې دی ګوتې وهي هلته په فوټوبال کې مېمان ایښودل شوی نن هلته په کرکټ کې مېمان ایښودل شوی نن دلته د فلانکي سره د ده یو خوب یې د پاکستان بیرغ او د پاکستان بیرغ په روزانې ونه باندې لګوي خلکو ته پیسې ورکوي چې 2000 روپۍ دانې درکوم تاسو جنډې نه ولګوئ او دا واحده پوځ دی په دې ټوله نړۍ کې چې پر دیوالو باندې لیکي پاک پوځ زنده‌باد حقیقت خبره هم دا ده چې د دې قام د دې ټبر د دې ولس د دې وطن آخري امید د خوشحالۍ د امن د خپلواکۍ حقیقتا هم آخري امید پښتون ژغورنې غورځنګ دی دلته پر دې خاوره پر دې وطن پر دې قام د شپږ اویا اووه اویا کالو سره په بېلابېلو شکلو کې د ریاست له اړخه د پښتانه قام د پښتانه وطن د دهشتګردۍ ښکار جوړ شوی دی دلته که چا د پښتانه قام ته د پښتانه وطن ته چې هر وخت دا فیصله یا سیمت کړې وي یا اسمبلۍ کړې وي یا پوځ کړې وي خو واحده پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه په خلاف راوتلی وي د هغه جواب ته درېدلی وي د هغه مخنیوی یې کړی وي تاسو ته معلومه ده ملګرو چې دا وخت د ریاست له اړخه د اپریشن بدر پر نامه د پښتانه وطن ته بیا یو نوی ډالري جنګ دا ریاست مسلطه کړی دی دا د اپریشن بدر پر نامه باندې چې په پښتونخوا وطن کې د پښتونخوا وطن په ټولو ولسوالیانو کې به موږ د دهشتګردو خلاف یو اپریشن کوو موږ دا وایو چې زموږ د پښتونخوا وطن پر میرانشاه او پر میراني او پر وزیرستان د هغه رقم د نورو اصنافو د ریاست له اړخه 12 اپریشنونه نور شوي دي آیا موږ د ریاست څخه د هغه 12 اپریشنونو رپورټ غواړو چې دا په هغه اپریشنونو کې څو دهشتګرد مړه کړل څو دهشتګرد تا ونیول او څو مظلومه قوم پښتانه افغانان دې ووژل او څو بېګناه کورونه دې ړنګ کړل او څو بازارونه دې ړنګ کړل دغه نوی اپریشن چې بیا ریاست مسلطه کړی دی دا هیڅ اپریشن نه دی دا یو وار بیا یو منصوبه بندي جوړه
کوم وخت و پاکستان ته د ډالرو ضرورت پیښ شي بیا د هغه سره سمدستي بیا د پښتانه وطن او د پښتانه پر کار باندې یو نوی جنګ مسلطه کړي د اپریشن په نامه باندې پر دې اپریشن که چا د دې ملګري کړی وي که څوک د دې حمایتګر سوي وي او که څوک د کیمرې و مخ د اپریشن څخه انکار سوي وي او په کمره کې بیا ورته وکړل سوي وي که څوک د دې مخالفت کوي که نه کوي پښتون غواړي غورځنګ د دې اپریشن سخت مخالفت کوي موږ په خپل وطن باندې موږ په خپل کار باندې یو اپریشن هم منل نه غواړو که اپریشن کېږي بیا دې د تېرو اپریشنو ورموږ ته حساب راکړول سي بیا دې اپریشن وسي اپریشن پر پنجاب نه کېږي چې ټول دهشتګرد تنظیمونه د هغو شروعات د پنجاب څخه سوي دي دا موږ نه وایو دا د دې ملک د دې قوم هغه ریټیر سوي جنرالانو کرنلان وایي د کرنل امام په کتاب کې لیکلي دي چې موږ په 1902 اویا کې د افغانستان د ورانېدو دپاره اول میټینګ په لاهور کې وکړي آیا دلته دهشتګرد چې د کلي صوبې سره وځي یا په کومه صوبه کې د هغو روزنه کېږي یا هغو ته ټرېننګونه ورکول کېږي یا د هغه ځای چې زما دوی ټول افغانستان ورانوي بیا هلته هېڅ نشته که دلته د دوی د ډالرو ضرورت شو بیا به جنوبي پښتونخوا یا وزیرستان د اپریشن لپاره ټارګټ کېږي دلته ریاست بلکې خاص کر کې چیف اپ د پوځیانو مشر دا خبره کړې ده چې موږ لره خطر د افغانستان څخه دی د افغانستان د خوا څخه دهشتګرد راځي چې کومې اضلاع یې نږدې دي پر هغه اضلاعو ولسوالیانو باندې به اپریشن کېږي آیا موږ دا وایو چې امن و عوام ته ورکول د ریاست کار دی که د افغانستان څخه دهشتګرد راځي که د امریکې څخه راځي دا ستا ذمهواري ده دا زما نه ده ذمهواري او افغانستان له 40 کاله تا بېلې واستولې 40 کاله تا د افغانستان د ورانېدو دپاره دلته خلک ساتل د ډلو په شکل کې دې واستول افغانستان دې ورانېدل غوښت مګر نن تا د هغه وطنه سره کوم دهشتګرد راځي که به راځي بیا به ستا هغه پالل سوي خلکه چې تا 40 کاله په دوی باندې محنت کړی وي بیا به هغه د راځي آیا د هغه مخنیوی ته په خپله وکړه چې ته نشې کولی بیا دا پښتون افغان قوم چې د تا سره د انډیا په جمهور کې پر څنګ ولاړو وهین ته یې شکست ورکاوی یا یې خپل وطن دفاع کولی شوله آیا بیا دا قوم دا خپل خاوره دا خپل قوم د دې دفاع هم کولی شي بیا ته دا خبره وکړه چې زه بې وسه یم آیا زما په وس ته پوره نه دي افغانستان د افغانستان څخه چې دهشتګرد راځي افغانستان د وروسته سره هم بارډر لري چې تر دې پاکستان ډېر منظم ملک دی افغانستان د چینا سره هم بارډر لري چې هغه دا وخت د سوپر پاور اعلان کوي څه وخت بعد د امریکې په صف کې ولاړ دی افغانستان د ایران سره هم بارډر لري افغانستان د تاجکستان او د ازبکستان سره هم بارډر لري آیا چې هغه ټول ملکونه د تا منظمه دي
درتا هلته امن ستا کاروبار ستا ژوند ستا هر څه ستا وهغه ته دهشتګرد نه ورسوي مګر تا له یې رسوي. سوال دلته پیدا کېږي چې تا له یې رسوي ولې؟ دغه کومې دهشتګردۍ چې دي دا معلومېږي چې دا ټولې مصنوعي دي، دا د یو منظومې تحت کېږي. زما د وطن نه مسجد مې خوځوي، زما د وطن نه ملا مې خوځوي، نه د خان مې خوځوي، نه د مشر مې خوځوي، نه د ملک مې خوځوي، مګر چیرې چې دهشتګرد پالل کېږي، چیرې چې د دهشتګردو ټرېننګ کېږي، هلته یو شی نشته، نه اپرېشن کېږي او نه هلته یو مشکل شته. په ټول پاکستان کې هغه صوبه منظمه ده، هم کاروباري ده، هم پرامن ده، هم یې سهولتونه زیات دي. ملګرو ټول نر و نر افغانانو ته د دې ریاست له اړخه یو نوی چال جوړ دی، یو نوې منصوبه ورته جوړه ده. یو وار بیا پښتانه او د پښتانه وطن بیا په وینو لري، بیا پښتانه بې کوره کوي، بیا د پښتانه پر وطن باندې پردي جنګونه مسلطه کوي د خپلو ډالرو ګټلو لپاره. د دې لپاره د یو قومي اتحاد ضرورت دی چې قوم سره متفقه شو، قوم اتفاق وکړو، قوم سره جوړ شو، د دې زورورو مخنیوی وکړو، د دې جابر ظالم ریاست جواب وکړو. که چیرې موږ تقسیم نه تقسیم راکویو نو بیا به نو یو نوی جنګ را روان دی، ټول ناروغان افغان دي، ټول پښتانه دي، واده به بیا ځان تیار کړي. زما د وطن یو افغان ورور هغه که ملا وي، که یو سیاسي ورکر وي، که یو ماشټر وي، هغه چې له هرې شعبې سره تعلق لري، هغه که دلته په مسجد کې یا پر روډ باندې څوک په ګولۍ وولي، د دې پاکستان میډیا وایي چې پلانکی شخص جانب حق شو، مګر د ده کسان که چیرې چا په خپل وطن یا په خپل خاوره باندې د خپلې قام د خپلې خاورې د دفاع لپاره په جنګ کې وویشتی، بیا هغه شهید دی. په دې باندې باید چې قام سر خلاص کړي. د قام د یووالي ضرورت دی. موږ چغې وو، موږ نارې وو، موږ قام راټولوو چې قام به متفقه شي، قام به اتفاق وکړي. والله نن د خدای وي که د خلاصون لار به یې وسته بیا د پښتون غواړي غورځنګ به ماتې وه. پښتون غواړي غورځنګ د قام نه هېڅ نه غواړي، نه د قام بندوق غواړي، نه د قام ووټ غواړي، صرف د قام یووالي غواړي. قام اتفاق کوي که د هر سیاسي ګوند سره تعلق لري، که هر د مذهبي جماعت سره تعلق لري، که د هرې شعبې سره تعلق لري، که ته یې که زه یم کابل دی چې مورنۍ ژبه دې پښتو شوه، دښمن مې یو دی. وله نن د خدای دی که یا تا ماپوي یا ما ماپوي یا بل ماپوي، خو دومره فرق دی نن به زما واري ستا واري به سبا وي، د بل واري به بل سبا وي. نو د دې قام په نیاز د دې سپېڅلې مبارزې، د دې کونو اعتمادو، د دې وطن په خاطر قام ته یو وار موږ بیا راخواست کوو چې قام اتفاق شي، قام راټول شي، قام اتحاد سره وکړي. دښمن یو نوې پالیسي بیا درته جوړه کړې ده، دښمن یو نوی ډالري جنګ بیا در باندې مسلط
کړی دی دښمن دی یو وار بیا په خپلو ژوندو لمبوي بې کوره کوي دي بې وطنه کوي دي دلته یوه فیصله بله سره دا د افغان کډوالو ورو په حواله باندې چې د پاکستان څخه افغان کډوال وروڼه د یو دېرشو تاریخو پورې وځي که نه ووتل بیا به موږ په زور راغباړو ټولو پښتنو ته موږ دا وایو و دې ریاست ته موږ دا وایو و دې انتظامیې ته موږ دا وایو چې په افغانانو کډوالو وروڼو موږ کلکه خوا بدوو سخت پر دریږو سخته خوا به بدوو د افغانانو کډوالو وروڼو دا خپل وطن دی خپل ملک دی که لوی کور افغانستان دی هم زموږ وطن دی که دا خاوره ده دا هم زموږ وطن دی د چا په پلار کې دا جرأت نشته چې د لوی کور افغانستان وروڼه دې په زبردستي په جبر وباسي او دلته موږ دا انتظامیې ته دا وایو خاص کرکې د ځینو انتظامیې ته دا وایو چې تاسو به په دې کې دا کردار نه ادا کوئ که تاسو افغانان کډوال وروڼه باسئ په زور په زبردستي په جبر بیا به موږ د دې لپاره هم یو نوی پلان درته جوړوو هوا به زموږ در ګرو زموږ در سره ګولۍ وځي بیا به افغانان وروڼه ځي داسې په اسانه موږ افغانان وروڼو ته د افغانانو وروڼو کورو ته که هر لیلیز هر پولیس ورغی د دې سټیجه دا اعلان ورته کوم په ډاګه ورته کوم چې ولې نو د خدای بیا هغه به زموږ ګولۍ وځي بیا به د دوی وګړي ورته راټوکېږي او دلته ملګرو تاسو وینئ ما دغه خبره درته وکړله چې ریاست یو نوی جنګ جوړه کړی دی مسلط کړی دی یو نوی اپریشن او د دې اپریشن دپاره باید دا وي چې کار منظمه سي د دې خلاف اواز پورته کړي پوځ بیا د نور ضرورت لري تاسو ورځئ په نورو ملکو کې وګورئ چې هغه عوام ولې خپل پوځ ولې خپل جاسوسي ادارو ته څومره احترام لري زموږ د وطن پوځ زموږ د وطن جاسوسي ادارې خپل کار یې پرېښی دی ستا په الیکشن کې دی ګوتې وهي ستا په مځکو ستا په پراپرټۍ کې دی ګوتې وهي ستا په وطن کې دی ګوتې وهي آیا موږ دا وایو چې پوځ دا غوبل مکمل پاکستاني پوځ جوړ کړی دی دا وخت تاسو وګورئ په نړۍ باندې د نورو ملکو پوځونه خپل مادران سمبال کړي دي خپل سرحدات یې سمبال کړي دي د خپل وطن د خپل قوم چې په هغه بل کې کم قومونه آباد دي د هغه ټولو دفاع کوي مګر د پاکستان پوځ کم کار شروع کړی دي نن دلته په پټومات کې مېرمن ایښودل شوې نن هلته په کرکټ کې مېرمن ایښودل شوې نن دلته د پلانکي سره د ده یو خوب یې لټن دی او اوس نور کارونه ورپاته شوي دي نور ټول کار دا پوځ او دا جاسوسي ادارې چې ټولې ګرفته دي د دې ټولو حقیقت اوس په دې کار ډول معلوم شوی دی چې اوس د دورشماش دپاره د پاکستان بیرغ او د پاکستان بیرغ په روزانیه ونه باندې لګوي خلکو ته پیسې ورکوي چې 2000 روپۍ دانې درکوم تاسو جنډیانې ولګوئ او دا واحده پوځ دی په دې ټوله نړۍ کې چې پر دیوالو باندې لیکي پاک پوځ زنده‌باد دا د نړۍ واحده د پاکستان پوځ دی چې نور ودې ته هېڅ نه دي ورپاته شوي په خپله دیوالو لیکي پاک پوځ زنده‌باد ملګرو وخت مې ډېر راغی
محتملین ناست دي ستاسو د ټولو راغونو مېلمنو شکریا ادا کوو. خدای دې خوشحاله او آباد لري.